مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، موږ د منافقانو هغه اعمال درته بیان کړه چې د بني مستلق تر غزا د مخه کول، او اوس به د منافقانو هغه اعمال درته بیان کو چې د بني مستلق په غزا کې عملي کړه. اوس چې د بني مستلق غزا سوه او د اول وار د پاره په هغه غزا کې منافقان د مسلمانانو سره ووته، نو یې د الله عز وجل د هغه قول مصداق ښکارا کوي چې د سورة التوبه په 43 نمبر آیات کې فرمایي: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. يعني کداغه منافقان ستاسو سره په لشکر کې ووزي، نو تاسو ته به هیڅ شی نه کی زیات بل فساد، خرابیه او چغلیه څخه، او خامخا به دوی ستاسو په مابین کې چابوکی وکي په چغلیو او نورو بدوی سره. حال دا چې دوی بستاسو د پاره فتنه او بدی غواړي. نو منافقینو د بني مستلق په غزا کې دوه واره د خپل شریر نقشې د عملي کولو د پاره موقع پیدا کړ چې د مسلمانانو په مابین کې لو پریشانی په وجود راوړه، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ضد بد تبلیغات شروع کړه. او اوس به دغه واقعات او حالات په لږ تفصیل سره درته بیان سي. اول، کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بني مستلق د غزا څخه فارغ سو او د مريسع پر اوبويه اړولې و، د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سره یو نوکر ورسره و چې جهجاه الغفاری ورته ویل کېده. دغه جهجاه راغلی غواړي چې د څخه اوبه واخلي. په دغه وخت کې یو بل نفر چې سنان ابن وبر الجهني نومېده او په انصارو کې د خزرج د قبيله حلیف وو، دا هم راغلی د څخه اوبه اخلي. دغه دوه نفرو په مابین کې اختلاف پیښ شو، څو خبره و جنگ او حملو ته ورسېده. سنان ناری کړه: یا معشر الانصار، یعنی اې د انصارو ډلې مرا ګوري. او جهجاه ناری کړه: یا معشر المهاجرین، یعنی اې مهاجرینو کومک. هر یو د خپل طرفه څخه کومک غواړي. رښتیا هم دې نارو تاثیر وکړ. مهاجرین د جهجاه پر طرف راټولیږي او انصار د سنان پر طرف راټولیږي. قریبه ده چې د انصار او مهاجرینو په مابین کې جنگ او لو فتنه جوړه شي. دا خبر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېدی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په قهر او تلوار سره راغلی. ویل د چې نږدې ده چې خلق په جنگ سره اخته شي. نو یې په قهر سره وفرمایل: ابي دعوه الجاهليه وانا بين اظهركم دعوها فانها منتنه
یعنی زه په تاسو کې موجود یم او تاسو هغه د جاهلیت کارونه کوئ. دغه د جاهلیت کار پرېږدئ، دا بدبویه کار دی. ورونو، دا چې یو څوک خپل قوم د خپل باطل کومک د پاره راغواړي، دا جاهلیت دی. او که قوم هم د هغه کومک په ناحقه او باطلو کارو کې کوي، دا هم جاهلیت دی. دا چې نن ورځ یو څوک د تمیز، فخر او تفرقه د پاره وایي زه د فلاني ځای یا د فلاني قوم څخه یم، دا هم د جاهلیت د کارو څخه یو کار دی. عزت او شرف په اسلام کې دی. عزت او شرف په علم او تقوا کې دی. په نسب او قومیت کې عزت نشته. شرافة الانسان بالعلم والادب لا بالمال والنسب. یعنی د انسان شرف په علم او ادب سره دی، نه په مال او نسب سره. یو څوک به خود مهاجر یا انصاری وي، یو څوک به خود د یوې منطقې او د یو قوم څخه وي. خدا شیان د دې د پاره ذکر کیږي چې انسان په وپېژندل شي، نه د انسان د عزت او شرف د پاره. د مسلمانانو اصلي عزت په اسلام او تقوا سره دی، نه په وطن او قومیت سره. خو سبحان الله، شیطان وو چې په دغه لحظه کې پر دوی دغه تاثیر وکړي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل دعوها فانها منتنه. پرېږدئ دغه د جاهلیت کار، پرېږدئ، دا بدبویه کار دی، نتیجه بده ده. دغه قومیت او قوم پرستی پرېږدئ. دا چې یو هغه بل د قومیت په نامه په ناروا او باطلو کارو کې ځان ته ورنږدې کوي، دا کار مه کوئ. بلکې مسلمانان ټول سره ورونه دي. نو مسلمانان آرام سو او هر یو پر خپل طرف رهي سو. څرنګه چې عبد الله ابن ابي رئیس المنافقین هم په دغه لشکر کې موجود وو او په داسې یو موضوع پسې ګرځېدی چې د هغې په واسطه د مسلمانانو په مابین کې اختلاف او تفرقه جوړه کړي. مګر په دغه وخت کې چې د جهجاه او سنان په مابین کې اختلاف پیښ شو، د ابي زوی نو موجود او بیا په ورسته کې دا خبر دته وویل شو چې داسې او داسې پیښ شو. نو یو هغو کسانو ته چې د سره موجود و او ټول هم منافقین و یو خبره وکړه. که څه هم په دغه وخت کې چې دغه خبره کول ټول موجود کسان منافقین و، خو بیا هم هلته یو ځوان هلک ناست و چې عمر یې 14 کاله و یا تر دغه هم کم و، چې دغه ځوان زید ابن ارقم نومېده او واقعي مسلمان و. په دغه مجلس کې فقط دغه یو نفر واقعي مسلمان و او نور ټول منافقان د ابي د زوی ډله و. نو کوم وخت چې عبد الله منافق ته دغه خبر وویل سو، د ابي زوی ډیره بده خبره وکړه. ویل آیا مهاجرینو داسې وکړه؟ موږ یې په خپل وطن کې وشړلو او پر موږ غالب شوه. زموږ په ملک او شار کې زموږ څخه بد راځي، زموږ پر احسانو یې سترګې پټې کړې. په والله زموږ او دغه وژو قریشو مثال داسې دی لکه هغه پخوا چې ویل سوی دی سپی دي چاغ که چې ودی داړي. دا ډېر بد مثال. او بیا یې وویل په والله که موږ بیرته مدینې ته ولاړو، هغه عزتمن به هغه ذلیل ځینې وباسي. چې د دې خبرې مقصد او معنا یې دا وه موږ اهل مدینه چې د عزت خاوندان یو او دغه مهاجرین چې ذلیل قوم دي، کوم وخت چې مدینې منورې ته بیرته ولاړ سو نو به دوی د مدینې منورې څخه وباسو. بیا یو هغه ناستو کسانو ته وکتل، ویل تاسې یاست چې په خپلو ځانو مو دغه وکړه، تاسې په خپل وطن کې ځای ورکړئ، تاسې خپل مالونه ورسره تقسیم کړه. په والله که تاسې دغه خپل کومک د دوی څخه منع کړئ، دغه مهاجرین به وږي او فقیران سي او زموږ ملک به پریږدي. د عبد الله ابن ابي منافق مقصد دا و چې تاسې د مهاجرینو سره هیڅ کومک مکوئ، مالونه ورکوئ، کارونه. مهاجرین به وږي سي او مدینه منوره به پریږدي. لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل په دغه مجلس کې یو نفر موجود و چې هغه زید ابن ارقم و او واقعي مسلمان. د ایمان دا قسم خبرې نه قبلولې چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو دی وسی. نو یې خپل اکا ته دغه بیان وکړ او اکا یې ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغه حال ورساوه.
په دغه وخت کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ناست او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل یا رسول الله عباد ابن بشر امر کړ چې د ابی زوی ووجني دا منافق دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل یا عمر آیا دا ستا خوښه ده چې خلق بیا خبرې کوي او وایي چې محمد خپل اصحاب وجني مگر د کوچېدو غږ وکړه، یعنی خلق په باریدو سره امر کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغه د ابی د زوی د خبرو حال په داسې وخت کې ورسېدی چې هغه وخت د لشکر د بارولو او کوچ کولو وخت نو شپه، خو بیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې دربار سي. دا ځکه که خلق دلته پاتې وي هغه د ابی د زوی خبرې نشریږي او د مسلمانانو تر غوږو ورسیږي، نو خود په نتیجه کې فتنه جوړیږي. نو د دې لپاره چې خلق په بل کار مشغول سي او ستړي سي دا خبره پټه پاتې کیږي او فتنه خاموشه کیږي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په کوچ او باریدو امر وکړي. لشکر هم د باریدو په کار مشغول سو او حرکت وکړي. څنګه چې دغه وخت د باریدو وخت نو او د مسلمانانو هم دا عادت نو چې په دغه وخت کې بار سي، خو نن داسې بیا وخت بار سو او رهسو. اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنه چې د انصارو د مشرانو څخه وو په تعجب کې سو چې دا وخت او باریده پوسو چې یو موضوع استه چابک سو او په لشکر کې ځان ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورساو. ویل یا رسول الله موږ داسې وخت را بار سو چې مخکې پر دغه وخت نه باریدلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل آیا تا ته هغه خبره نه ده رسیدلې چې عبد الله ابن ابی کړی ده؟ اسید رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله هغه څه ویل دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل د هغه داسې اراده ده چې مدینه منوره ته ولاړ شي، هغه عزتمن به هغه ذلیل د مدینه منوره څخه باسي. اسید رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله ته هغه څوک یې کدي خوشوي چې دای به باسي، په والله دای ذلیل دی او ته عزتمن. او بیا اسید ویل یا رسول الله د سره نرمي کوه، په والله الله جل جلاله ته مشته په داسې وخت کې راوسته چې د قوم د تاج د پاره مریانی سره یو ځای کوله او دای داسې فکر کوي چې د پاچاهي تاج نیواسته. اوس خو لشکر تک کوي مگر بیا هم هغه د ابی د زوی خبر قرار په مسلمانانو کې نشریدي او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې لپاره چې په خلقو کې فتنه نسی جوړه امر وکړي چې وتک ته دوام ورکړي. دغه ټول ورځ تر ماښامه په لشکر تګ وکړي، بیل المانزه بل د هیڅ د پاره نه درېږي. شپه هم تر سهار په تک پر تیر کړه، په دغه سبا ورځ هم پسې رهیدي تر څو چې لمر ډیر په عذاب کړ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د لشکر په اړولو امر وکړي. خلق مزکی ته لا نه ورسېدلي چې د ډیر ستړیا په سبب ټول بدسوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار د دې لپاره وکړي چې خلق د ستړیا او د خوب په سبب د خبرو کولو لپاره وخت نکي پیدا. اوس چې د ابی زوی منافق په دې خبر سو چې زید ابن ارقم ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خبرې رسولې دي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او په الله سره قسمونه یادوي چې ما هیڅ کله دغه خبرې نه دي کړې کوم چې تاسو ویل سوي دي. او ځینې انصار چې هلته حاضر و هغه هم ویل یا رسول الله شاید دغه هلک په خبرو کې خطا وتلی وي او هغه خبرې نه په یاد کوم چې عبد الله ابن ابی کړی دي، یعنی ممکن دغه زید ابن ارقم دروغ وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د منافق عبد الله خبري او قسمونه ومنل. نو زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنه وایي زه دونه غمجن سوم چې دغه په مثل هیڅ وخت نه وم غمجن سوی، ځکه د مسلمانانو په مابین کې په درواغ سره معرفي سوم. نو وایي د خپل ځای او کور څخه نه راوتلم ترڅو چې الله عز وجل د سورة المنافقون په صورت کې ډېر آیاتونه نازل کړه او دغه منافقان یې رسوا کړ.
الله عز وجل د سورة المنافقون په اوم او اتم نمبر آیاتو کې فرمایي هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. يعني دغه منافقان هغه کسان دي چې خپل ملګرو ته وایي نفقه مور کوي، خپل مالونه و هغو کسانو ته مور کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دي، چې هغه غریب مهاجرین دي. دا د دې لپاره چې دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری سره متفرق سي، سره وپاشل سي، یوې او بل خواته ولاړ سي. مگر الله عز وجل پس فرمایي ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. او خاص الله لرجه د اسمانو او مځکې خزانه، مگر منافقان د الله پر رزاقیت نه پوهیږي. دغه احمق او ناپوه منافقان په دغه هم نه پوهیږي چې د ټول مځکو او اسمانو خزانه د الله جل جلاله په اختیار کې دي، او هغه الله جل جلاله یې مالک دی، رزاق او رازق دی جل جلاله دی.